د انسان وجود د هډوکو د یوې سکلېټ څخه جوړ شوی چې په پورتنۍ برخه کې د سر کاسه یا جمجمه، په منځنۍ برخه کې بدن یا وجود او په شاوخوا کې لاسونه او پښې موقعیت لري. جمجمه له 2 هډوکو څخه جوړه شوې چې 8 هډوکي د مغزو ساتونکي او 14 هډوکي مخ جوړوي. د ملا تیر د جمجمې او خاصره لګن ترمنځ ځای لري او له 32 مریو څخه جوړ شوی دی. هغه مری چې په سینه کې ځای لري له هرې مرۍ څخه 2 پښتۍ منشا اخیستې ده چې د سینې په منځنۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره یو ځای شوي دي، پرته له 2 وړاندنیو پښتیو څخه چې په همدې خاطر ورته لمبو وهونکي پښتۍ هم وایي. په پورتني اندام کې لاسونه موقعیت لري چې هر یو یې د مټ هډوکي، 2 هډوکي په مړوند کې، 8 هډوکي د لاس په بند کې او د لاس او ګوتو له هډوکو جوړ شوي دي. په لاندني اندام کې پښې موقعیت لري چې هر یو یې د ورون هډوکي، 2 هډوکي په پنډیو کې او د پښې د ګوتو له هډوکو څخه جوړ شوي دي. د ټولو هډوکو مخ په غوښو یا عضلاتو پوښ شوی دی چې دا غوښې د هغوی د حرکتونو لامل ګرځي. د بدن بهرنۍ برخه په پوستکي پوښل شوې ده. د سر په کاسه یا جمجمه کې مغزه ځای لري او د مغزو د لاندې برخې څخه هره مغز یا شوکي نخاع شروع شوې ده چې د ملا د تیر په مریو کې ځای لري. د ګیډې په منځ کې هغه جوړښتونه ځای لري چې هر یوه دنده ترسره کوي. د بدن وظیفوي ارګانونه ورته هم ویلی شو. د ګیډې په پورتنۍ برخه کې یوه پرده ده چې د حجاب حاجز یا دیافراګم په نوم یادیږي ځای لري چې سینه او ګیډه یو له بل څخه بیلوي. په سینه کې سږي، زړه، مرۍ او قصبه توریا یا د ساه اخیستلو نل موقعیت لري. ښي سږی له 3 لوبونو څخه او کیڼ سږی له 2 لوبونو څخه جوړ شوی دی. قصبه توریا د حنجرې څخه لاندې په 2 برخو ویشل شوې ده چې یو خاښ یې کیڼ سږي ته او بل خاښ یې ښي سږي ته ورغلی دی. په ګیډه کې د حجاب حاجز د منځنۍ برخې نه لاندې د معدې سره یا نوم ځای لري. ښي لوري ته ځیګر یا اینه پرته ده چې په یو کاهل یا پوخ انسان کې د ځیګر وزن تقریبا 1.5 کیلوګرام دی او تقریبا ټول په پښتیو پوښل شوی دی. د معدې کیڼ لوري ته توری یا تحال موقعیت لري چې د یو موټي په اندازه دی او د 100 څخه تر 255 ګرام پورې وزن لري. توری هم تقریبا په پوره ډول په پښتیو پوښل شوی دی. د دې 2 عضو موقعیت ډیر زیات ارزښت لري ځکه چې تل له وینې ډک وي او د دې 2 ځایونو ژوبلېدل د ډېر زیاتې وینې بهېدو لامل ګرځېدلی شي او که چیرې ناروغ ناوخته روغتون ته ورسول شي کیدای شي چې د مرګ لامل هم وګرځېږي. د ځیګر لاندې د صفرا کڅوړه یا تریخی پروت دی او د معدې شاته پانکراس موقعیت لري. وړې کولمې د نوم یا سورې ګرد چاپیره او غټې کولمې د وړو کولمو شاوخوا کې پرتې دي. په غټانو کې د وړو کولمو اوږدوالی تقریبا 5 مترو ته او د غټو کولمو اوږدوالی تقریبا 1.5 متر ته رسیږي. د ګیډې لاندې د خاصره لګن موقعیت لري. اپنډکس د خاصرې لګن ښي خوا کې پروت دی. پښتورګي او هغه نلونه چې پښتورګي د مثانې سره یو ځای کوي او د حالبونو په نوم یادیږي د ګیډې شاتنۍ برخه کې موقعیت لري.